خور تپوس کړی دی وی ماشوم چې څو کالو ته ورسي نو زنانه به ترې پرده کوي. ماشوم چې څو کالو ته ورسي نو زنانه به ترې پرده کوي. الجواب په سورة النور کې الله سبحانه وتعالی هغه خلق ذکر کړي دي چې د هغوی په مخ کې زنانه خپل زینت راښکاره کولی شي، د هغوی په مخ کې لاس راښکاره کولی شي، خپې، مخ شو، مرۍ شو، د سر ویښته شو. نو هغه خلکو کې الله سبحانه وتعالی دام ذکر کړي دي او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، او هغه ماشومانان لم یظهروا علی عورات النساء چې هغوی لا په دې خبرو د زنانه په عورت باندې او په زینت او په دې کیسو لا نه دي پوه. نو دغه زنانه نه د دغه ماشوم نه که زنانه پرده نه کوي نو دې کې څه حرج نشته. کله چې یو ماشوم د زنانه زینت وپېژندو، عورت یې وپېژندو او د زنانه ته کته شروع کړو او د زنانو په باره کې خبرې ډېرې شروع کړې نو بیا د داسې ماشوم نه به زنانه بیا پرده کوي. موږ داسې نه شو چې دا پلانې کال دی لکه 10 کالو ته ماشوم یا 11 ته یا 12 ته ورسېد. وجره چې دا ماشوم کې فرق وي، ماشوم کې فرق وي، بل په ماحول کې فرق وي. اوس کم ماشوم چې د داسې مشرانو سره کیني چې هغوی د بې حیۍ خبرې عامې کوي، کنځلې هغوی عامې کوي، فحش خبرې هغوی عامې کوي، نو دا ماشوم په نسبت د نورو ماشومانو زر په دې قصو پوهېږي. یا هغه ماشوم چې کور کې ورته مور پلار ډیش لګولی او پکې د انډیا فلمونه او د پښتو او د انګریزانو ډرامې او فلمونه ګوري او د محبت قصې او جنۍ وتښتېده او هلک لاړ او یو بل سره میلاو شو په یو بل مینو، نو دا هلک په نسبت د نورو هلکانو په دې قصو زر پوهېږي. نو ځکه موږ یو خاص کال نشو ویلی چې وایي دا کال چې دې کال ته ورسي یا دې عمر ته ورسي، خو یو څو خبرو ته کته غواړي. بس یو دا چې کم ماشوم د زنانه صفات بیانول که نه صفات، نو پوه شي چې دی په دې پوه شوی دی چې دا زنانه ده، د دې دا قیسې دي او دا صفات دي. نو داسې ماشوم نه بیا زنانه چې پرده کوي د دې زنانه نه بیا د داسې ماشوم نه زنانه له بیا پکار چې پرده کوي. دغه شان چې کله ماشوم دا قصې شروع کړي، ماشوم ورته موږ په دې وایو چې د بلوغ نه لاندې دی، چې کله یو هلک دا قصې شروع کړي چې دا زنانه ښکلې وه او دا ښکلې نه وه او هغه مزېداره نه ښکارېده او هغه مزېداره ښکارېده او هغې کپړې ډېرې مزېدارې اچولې وې پروګرام کې او هغې کپړې مزېدارې نه وې اچولې، نو دا ماشوم اوس پوه شوی دی. دغه شان چې کله یو هلک کور ته ورننوځي د زنانو په منځ کې کښېني او د زنانو ته ډېر ګوري، لکه یوې ته په غور سره ګوري، بلې ته په غور سره ګوري او ناستې پاستې ته یې ګوري او هره خبره نوټ کوي، نو دا ماشوم بیا د زنانو منځ کې پرېښودنې دي پکار. ځکه چې هغه ماشوم چې هغه د زنانو په صفاتو او د هغوی د جسم په دې خبرو په دې نه پوهېږي، هغه زنانو ته نه ګوري، هغه ته دا ټول یو شی دي. که زنانه تنګې جامې اچوي او که لنډې اچوي او که غټې اچوي او که ښایسته یي او که بدرنګې او که هر څنګه د اوس هېڅ کار نه وي، نو داسې ماشوم خیر دی. زموږ په دې پښتنو کې دا ډېره یعنې غلطه طریقه ده. لوی ماشوم به یو ښه په هر څه به پوهېږي او دغه به ورسره یې فیسبوک به چلوي او ټیک ټاک به چلوي او په سندرو به پوهېږي، په ډرامو پوهېږي، به د زنانو په منځ کې راشي. څه چې له جي دی وایي لا بالغ شوی نه دی. یو دا خبره د یو هلک په باره کې چې دی لا بالغ شوی نه دی، د څه نه ته پته لګي چې دی بالغ شوی لا نه دی، یو خو دا خبره ده.
دویمه دا خبره کوو چې دی لا بالغ شوی نه دی. الله خو دلته دا نه دي ویلي چې د بلوغ نه مخکې هر قسمه ماشوم، نه هغه ماشوم چې د زنانه په عورت او په زینت نه پوهېږي. مطلب دا دی که د بلوغ نه مخکې په دې قصو پوه شو نو هم به یې نه پرېږدي زنانه ومنځ ته. چې په ټیک ټاک باندې پوهېږي او په فیسبوک باندې پوهېږي او په ډرامو پوهېږي او په سندرو پوهېږي، ستاسو څه خیال دی دې سالک په باره کې؟ دی نه پوهېږي په دې قصو باندې چې دا زنانه ښکلې ده او دا بدرنګه ده او دا داسې کیدی چې دی بیا بهر ته وځي او د دې زنانو اوصاف بیان کړي. کیدی شي که نه شي کیدی؟ بلکل کیدی شي. راوځي بهر ته پلار ته قصې شروع کړي، تره ته شروع کړي، ملګرو ته شروع کړي. مونږ هلته تللي وو، هلته یوه ښځه راغله او هغه داسې وه، هغې داسې جامې اچولې وې او داسې ښکارېده او سمه ښکلې وه، هغه بله بدرنګه وه. ده زمونږ پښتنو په معاشره کې ګوره دا کار شتي، د دې نه به یعنې انکار هسې ځان په زوره جاهله کولي چې یعنې زه نه یم خبره دې په دې کلیو کې دا ډزه او ډوزه په دروازه باندې جوړې او دا هلکان به دننه ځي او بهر ته چې دی لا بالغ شوی نه دی. داسې که نه دا خو ماشوم دی او دا خیر دی او دا خیر، بلکې دغه را پرېږده بالغ سړی دننه ځي راځي. راځي چې دا کومې خبرې کوم دا حقایق دي. ګورې بالغ سړی د کاکا زوی، د ماما زوی، ورور دننه د زنانو په منځ کې ناستي او د تره زوی او د ماما زوی وایي دا نه راځي دننه کور ته، هغونه شرعي پرده نه کي. نو دغه پرېږدي چې لا بالغ شوی نه دی، هغه ته به څوک څه ووایي. بل مشکل دا دی که چا ته دې نصیحت وکړو څه دې ورته ووایو ځان له دې بله مسله وکته. ښه دا زما زوی تا ته خراب ښکارېدو، لکه دا خراب او د روغ خبرې نه دي، دا خبرې د شریعت دي. ښه زما ښځه تا ته خرابه ښکاري او زما لور تا ته ښه نه ښکارېده او زما زوی تا ته، دا دې خبرې نه دي، دا د الله امر دی. نو دا غلطي موږ په ډېرو د فیملیانو په دې غم خادو کې لیدلې ده او د دې عوایلو په غم خادو کې. لوی سړی به یو دننه به ځي راځي، نه ورته پلار څه وایي نه ورته مور څه وایي. او غلطي د هغه زنانو هم ده. زه دا وایم چې کومه زنانه دینداره یي که نه، نو هغې له پکار دی چې هغه په یو مجلس کې داسې هلک وویني چې هغه په دې قصو باندې پوهه یي او ښه غټ پټ یي. پکار دی چې ورته ووایي چې بار ته وځه، ته څه کوې دلته چې راغلی؟ که مور پلار یې خفه کېږي زر پېرې د خفه شي، که تره خفه کېږي زر پېرې د خفه شي، که هر څوک خفه کېږي خفه دي. ټول نه مخکې شریعت دی او داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي چې دا هلکان کور ته دننه وځي راننوځي په دې دغه باندې چې دی لا بالغ شوی نه دی او ماشوم دی او دی د دې کور چې دننه څه دي هغه بهر بیانوي. دې زنانو اوصاف، د دوی د کپړو قصې، د دوی د شکل قصې، د دوی خنداګانې، د دوی جړاګانې، د هر څه بهر بیانوي. شریعت خو هغه شامل دین دی هرې مسلې ته چې زمونږ الله سبحانه وتعالی زمونږ د عزتونو سم حفاظت کړی دی او د عزت د حفاظت دپاره، زمونږ د زنانو د حفاظت دپاره، زمونږ د خویندو د میندو د لوڼو د حفاظت دپاره دا مسلې بیان کړي د پردې ده. چاته زنانه هغه ځایونه ښکاره کولی شي چې کوم یعنې عموماً ښکاره کېږي، چاته یې نشي ښکاره کولی، چاته مخ لاس خپې سر ښکاره کولی شي، چاته نشي ښکاره کولی. ټولې مسلې هم د دې دپاره زما او ستا د عزت دپاره بیان شوي دي. نو دې خور ښکلی سوال کړی دی چې د ماشوم څومره عمر چې زنانه ترې ځان ساتي او پرده کوي، یا د ماشوم زنانو ته منځ ته یعنې منع کړی شي چې دننه به نه شي. او بیا دلته دا یو فایده ټولو ته ذکر کړم، دا موبایل دا نیټ، دا فیسبوکونه، دا ټویټر، دا ټیک ټاک او دا ډیشونه او دا ټي ویګان، دا چې دې په کور کې لګولي او وړو استعمالول نو ډېر ژر یې د تباهي لارې ته ورباسي. دا پرېږده چې دی په دې پوه شي چې بهی جنۍ دې ته وایي او هلک دې ته وایي. دا کیسې په دې خو پخوا پوه شي چې جنۍ دا ده او هلک دا دی. نه ډېر مخکې لاړ شي. او څو کاله مخکې کراچۍ کې هغه واقعه راغلې وه، سکول کې دننه هلک او جنۍ په یو بل مینو ماشومانان
او دا د اختلاط نقصان دی که نه مونږ چې دا چغې وو چې اختلاط نقصان دی اختلاط نقصان دی اختلاط الله منع کړی د الله پیغمبر منع کړی نو هلکان او جنکۍ یو ځای اوس دا هغه هلکان او جنکۍ دي چې لا واړه دي نو دا هلک په دې جنۍ باندې مین دی برېت او ګیرې هم لا نه راغلي جنۍ د ده نه بیا کشره د ماشومه ده او دا په یو بل مین شوي دي هلک تللی دی خپل پلار ته یې ویلي چې زما دا جنۍ خوښه ده هغه ورته ویل ته څه کیسې کې ستا د دې قیسو عمر دی ځان را باندې ووځي نو داسې غوسې شوی دی ورته هغه بیا هغه جنۍ ته ویلي چې زموږ د رشته خو نه کېږي بس ده د کور نه تماچه وړې د هلک کور نه تماچه وړې ده او ولې هغه جنۍ ویشتې او بیا ځان ویشتې ستاسو څه خیال دی چې یعنې دا هر څه داسې هسې وشو که نه څه وجه به وي دوی په کور کې به ډیش نه وي دوی به ډرامې نه کتلي دوی به فلمونه نه کتلي دوی به ټیک ټاک او فیسبوک یې نه کتلي دوی به یوټیوب نه کتلی دوی به دا کیسې نه کتل کوم ځای نه د دې هلک په ذهن کول دا قصه راغله چې دا جنۍ ده دې سره مینه کوه بیا جنۍ په دې کیسو څنګه پوه شوه بیا دا دغه دوی د کوم ځای نه پارټ دوی د کوم ځای نه یې زده کړو چې کله داسې رشته نه کېږي نو راشه خودکشي وکړه ځان مړ کړه دا کیسې د کوم ځای نه یې زده کړه تماچه راواله او په سر یې کېده او ځان ودی کوم دا ټول د دې فلمونو ډرامو فیسبوک ټیک ټاک او د دې کیسې دي زه ټولو ته د دې ځای نه دا نصیحت او پیغام وروڼو ته خویندو مشرانو کشرانو ته چې ګورئ که دا غواړئ چې ستاسو بچي د تباهۍ نه بچ شي او ستاسو عزتونه وساتلی شي نو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ په خپلو بچو باندې نظر ساتئ او د هغوی ډېر خیال کوئ دا نه چې ته اکثر مور پلار نن سبا څه کوي موبایل وله ورکړي ځان ترې دمه کړي ځان له کمره کې کښېنئ ګورئ ځه زه ځان له کمره کې کښېنئ ګورئ دا څه خبره شوه کمره کې کښېنئ ګورئ اوس لا داسې ماشوم دی چې عمر یې کم دی او لا دغه قیسو ته نه یې رساله جدا خبره چې ځه دی پکې ګیم کوي یا کارټون ګوري ده یو ماشوم اوس هوښیار شوی دی پوهېږي چې دا ښځه ده او دا سړی ده او دا انګریزان ګورې ستاسې خیرخوا نه دي ورب الکعبه داسې داسې کارټونان دې ماشومانانو له راویستي دي دې ماشومانانو له چې په هغې کې دننه ورته هم د مینې محبت او دا قیسې کړي دي ماشوم ته یې دغه عمر نه ښیي نو ستاسو څه خیال دی چې انګریزان او دا خلک دا غیر مسلمه زموږ خیرخوا دي دا ګیمونه راواله دا ګیمونه چې راواړه کوي دا پلی سټیشن او ایکس بوکس او یو شی او بل شی راواله ده په دې کې په دې ګیمونو کې د جنکو چې کوم تصویران راځي هغې ته سړی کتی نه شي هغې په څه طریقه باندې هغوی له تصویر ورکړی جامې ورته داسې اچولي لغړه توغړه به د دې عمر نه یې دل عادت کوي په دې قیسو باندې او دې ته ډېر خوشحالېږي هغوی او دې ته ترقي وایي ترقي هغوی څه ته وایي چې خور او ورور یو بل نه پېژني دې ته هغوی ترقي وایي ترقي هغوی دې ته وایي چې د سخر او د انګور رشته ختمه شي ترقي هغوی دې ته وایي چې ښځې دې مرضي لري چې هر چا سره یاري کوي او د هلک مرضي لري چې هر چا سره یارانه کوي دې ته هغوی ترقي وایي دې ترقي لري الله موږ ساتي نو الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي زه خو والله کله نه کله په دې زمانه کې سوچ وکړم نو ډېر وهېرېږم او سوچ وکړم چې الله ډېره لویه ذمهواري د هر چا په اوږو باندې ایښودې ځکه چې دا بچي په نن سبا زمانه کې کنټرولول او د دوی حفاظت کول ډېر ګران کار دی مګر د چې الله یې چاته اسان کړي ځکه چې فساد او شر هر ګوټ د دنیا ته رسېدلی نېټ ګوره زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې بجلي پکې بجلي نشته خو نېټ پکې 4G چلېږي ولې د نېټ ته ډېر ضرورت دی که د بجلۍ ته نه ضرورت بجلۍ ته ډېر دی نو نېټ ولې شته او بجلي نشته ځکه چې په دې نېټ کې فساد ډېر دی ایمان ورسره خرابېږي نو دا قسمه شي نه در مخکې کوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عزتونو د الله حفاظت وکړي